دویمه برخه د تشویش د فني شننې یا تحلیل اصول. څلورم څپرکی د ستونزو شننه او ارزونه، تجزیه او تحلیل. زه 4 خدمتګاران لرم. دوی د هغه څه درس راکړ چې زه پرې هم پوهیدم. د دوی نومونه دي: ولې، کله، چیرته، څنګه، کله او څوک. آیا تصور کوئ چې د ویلیس کاریر جادویي طریقه چې په دویم څپرکي کې مو ولوسته ستاسو ستونزې هوارولی شي؟ نه. نو پوښتئ به چې څه وکړو؟ په ځواب کې باید ووایو چې موږ باید د خپلو ستونزو د شننې او ارزونې د دې 3 مرحلو په پوهېدو ځانونه د سوداګانو سره مقابلې ته تیار کړو. دا 3 مرحلې په دې ډول دي: پر حقیقت او اصلي مطلب پوهېدل، د هغه شننه او ارزونه یا تجزیه او تحلیل، د هوډ یا تصمیم مرحله او تر هغه وروسته کړنه یا اقدام. رستو به هم همدا طریقه خپلو زده کوونکو ته ښووله او هم به یې د ځان په اړه کاروله. موږ او تاسې هم که د دې غوښتونکي یو چې د ژوند ستونزې چې د ناارامۍ سبب کیږي او شپه ورځ یې راته په یو دوزخ بدله کړې ده هوارې کړو، باید دا طریقه وکاروو. نو ښه ده چې د لومړي فصل د ښوونو سره یو ځای لومړۍ برخه چې د رښتیا او اصل مطلب سم پوهېدنه ده تر څېړنې لاندې ونیسو او ووینو چې د رښتیا پوهېدنه ولې دومره مهمه او با ارزښته ده. بې له دې چې د چارو رښتیا او اصلي زمینه ونه پیژنو هیڅ نشو کولی یوه ستونزه سمه هواره کړو. د مطلب تر سم پوهېدو وړاندې که هر څومره د هغه د هواري هڅه وکړو د پریشانۍ تر سختول او د فکر له ګډوډۍ پرته بله پایله نه لري. دا زما نظریه نه ده بلکې د هربرټ هاکر نظر دی چې 22 کاله د کولمبیا د پوهنتون د طب استاد و او د 200 محصلانو ستونزې یې له دې لارې هوارې کړي دي. هاکر د یوې کتنې په ترڅ کې راته وویل ګډوډي او بې نظمي د تشویش تر ټولو لوی سبب دی. د نړۍ تر نیمایي ډېرې سوداګانې هغه خلک کوي چې د خپل کار په اړه د سمو معلوماتو تر لاسته راوړو وړاندې تصمیم نیسي. که ماته یوه ستونزه د راتلونکي 3 شنبې په ورځ رامخې ته کیږي تر هغه وخته د هغه په باب تشویش نه کوم، حتی تصمیم هم نه نیسم تر څو یې سبب پیدا نه کړم. یوازې د هغه د سبب د پیدا کېدو لپاره فکر کوم او د هغه څه په اړه چې زه یې ورخطا کړی یم خپل معلومات بشپړوم. که تر هغې شپې زه په هغه هدف پوه شم ستونزه په خپله هواروي. ما ترې وپوښتل آیا په دې لاره تشویش بیخي له منځه وړل کیږي؟ ویې ویل هو، زه کولی شم د اغراق پرته دا ووایم چې زما په ژوند کې تشویش هیڅ معنا او مفهوم نه لري. زه پوهیږم چې که یو څوک د موضوع د پوهېدو لپاره د رښتیا په رابرسره کولو پسې وګرځي د پوهې په پیدا کېدو سره به یې تشویش پای ومومي. یو ځل بیا د دې جملې د تکرار اجازه راکړئ. که څوک د موضوع د پوهېدو لپاره په عملي او ناپلوي یا بېطرفانه توګه د رښتیا په رابرسره کولو پسې وګرځي د پوهې په پیدا کېدو سره به یې تشویش پای ومومي. خو موږ زیاتره د دې پر خلاف کار کوو. لیسون په دې باب ډېر ښه ویلي دي: په نړۍ کې داسې وسیله نشته چې انسان له تشویش نه د خلاصون په خاطر ورپورې نه وي نښتی. موږ یوازې د داسې مطالبو او حقیقتونو په لټه کې یو چې زموږ د کړنو تایید وکړي. هغه حقایق چې زموږ د تپنده فکرونو او شخصي نظرونو سره تطبیق شي انداره مور وایي. هغه څه چې زموږ د باطني هیلو او غوښتنو سره سم وي موږ ته بشپړ رښتیا ښکاري او هغه څه چې موږ د هیلو پر خلاف وي راپاروي مو. که د ریاضي د مسئلو په حل کې مثلا ووایو 2 + 2 4 کیږي نو د همداسې ستونزو سره به مخ نشو. خو نن په دې نړۍ کې ډېر شمېر داسې کسان شته چې خپل ژوند په دغسې ټینګار 2 + 2 = 5 او حتی 50 په یو سوځونکي جهنم بدلوي. په دې اړه څه کولی شو؟ یوازینۍ لاره دا ده چې احساسات، عقل او فکر په کار کې مداخلې ته پرېنږدو او د هاکس په وینا په ناپلوي او په پوره رښتینې ډول عملي لار ګام واخلو. البته د دې خبرې منل په داسې وخت کې چې د سودا او تشویش په ځواکمنو پنجو کې نښتي یو اسان کار نه دی، ځکه احساسات مو اوج ته رسېدلي دي. خو ما د سودا او تشویش د لرې کولو په کار کې 2 لارې ډېرې اغېزمنې موندلې دي او تاسې ته یې ښایم. لومړی، کله چې د اغېزمنو سببونو او رښتیاو په لټنه کوم داسې ښایم چې دا معلومات د ځان لپاره نه بلکې د بل چا لپاره راټولوم. دا فکر را سره مرسته کوي چې په سړه سینه خپله بېطرفي وساتم. دویم، د خپلو احساساتو مخه ونیسم. دریم، کله کله د داسې معلوماتو راټولولو پر مهال ځان د داسې مدافع وکیل په شان ګڼم چې د مخالف د ماتولو لپاره د مثبتو مدرکونو په لټه کې وي.
ښکاره یې وایم د ځان پر ضد د مدرکونو لټه کوم او هغه څه چې خوښ مې نه دي او هیڅکله نه حاضرېږم ورسره مخ شم په کاغذ یې لیکم. هغه وخت په سړه سینه کینم لومړی هغه ګټورې موخې چې زما په ګټه دي او وروسته هغه څه چې کیدای شي مخالفت ترې ګټه واخلي لیکم او معمولا د دې دواړو ترمنځ منځنی حد ترې راوباسم. دا زما د کار لاره ده، خو نه زه نه تاسو نه انشټاین او نه د محکمې قاضیان کولی شي چې تر څو د موخې له اصلي رښتیا او سببونو خبر نشي یو دقیق او سم تصمیم ونیسي. نو ځکه د ستونزو د هواري لومړۍ لارښوونه دا ده چې د ستونزو سبب او رښتیا معلوم کړئ او د هاغس په شان چې تر څو مو د خپلو ستونزو په اړه اغیزمن معلومات نه وي راټول کړي یوه شیبه هم تشویش ونه کړئ. له دې مرحلې چې تیر شو پوهیږو چې له شننې او ارزونې پرته راټول شوي معلومات هیڅ ارزښت نه لري. په تجربه مې معلومه کړې ده چې د ارزونې تر ټولو ښه لاره د کاغذ په مخ د هغوی لیکل دي، ځکه په کاغذ د ستونزې لیکل او د دې روښانول چې زموږ ستونزه کومه ده د هوښیارتیا تصمیم په نیولو کې مرسته کوي. چارلز کیترینیک په دې اړه وایي هغه ستونزه چې ښه څېړل شوي او ارزول شوي وي نیمایي هواره شوې ده. چینایان وایي یو انځور تر زرګونو کلمو له انسان سره ډېرې خبرې کوي. کلونه کېږي چې ګیلن مې دوست دی، هغه د یوه لوی شرکت مدیر دی. په 1942 کال کې چې جاپان چین ونیو دی په چین کې اوسېده. نوره کیسه به د ده له خولې واورو. د پریل هاربر له برید نه لږ وخت نه و تیر شوی چې جاپانیان شانګهای ته راکوز شول. زه دغه مهال د آسیا بیمې د شرکت مدیر وم. د جاپان د حکومت لخوا یو مامور د شرکت د حساب لپاره وټاکل شو او د دې سړي په اړه داسې سپارښت شوی و چې هر ډول مرسته ورسره وشي. دوه لارې مې لرلې، یا مې باید ورسره همکاري کړې وای او یا مې خپل مرګ منلی وای. د امرونو له منلو یې چاره نه وه. یوازینۍ همکاري چې مې له خپل دفتر سره وکړه دا وه چې $75,000 مې له حساب نه وغورځول او بانه مې دا وه چې دا په هانګ کې د شرکت په حساب پورې اړه لري او کوم دلیل نشته چې زه په شانګهای کې حساب ورکړم. له دې سره ویرېدم چې جاپانیان مې په دې کار خبر نشي. زه په عجیبه جنجال کې نښتی وم. بیا معلومه شوه چې ویره مې پر ځای وه. له هغه څه چې ویرېدم راباندې راغله. د شرکت د محاسبې مشر راته د یکشنبې په ورځ خبر راکړ چې زما په غیاب کې جاپانی په دې پوه شوی او له قهره سره لمبه دی، پښې په ځمکه دربوي او بدې ردې وایي چې ما د جاپان له دولت سره خیانت کړی دی. د جاپان د دولت په ضد د کړنې د کوونکو پر جزا ښه خبر وم او پوهېدم چې د بریچ هاوس ویرونکی زندان مې په انتظار کې دی. بریچ هاوس د جاپان د ګشتاپو د مامورینو زندان و. زما ملګرو تر دې مخکې لا ځانونه وژلي و چې دی زندان ته یې وانه چوي او ځینې نور ورسره تر 10 ورځو ځورونې او ګروګنې یو ځای شوي وه. ما ته اوس دا یقیني وه چې زما نوم هم د دغه زندان په بندیانو کې لیکل شوی دی. د خپل خلاصون لپاره مې باید څه کړي وای. اوس یې په نظر کې انځوروم چې که د ستونزو د هواري پر لارو نه پوهېدی څومره به په ویره او وحشت کې نښتی وای. کلونه تېرېدل چې کله به زه کوم کار ته ورخطا شوم زر به ټایپ ته کېناستم او دا 2 پوښتنې به مې د کاغذ پر مخ لیکلې. زه څه شي ورخطا کړی یم؟ په دې اړه څه کولی شم؟ تر څو کاله مخکې پورې ما هڅه کوله چې له دې چې پر کاغذ ولیکم ځواب ورته پیدا کړم، خو وروسته خبر شوم چې د پوښتنې او ځواب لیکل دواړه له فکر سره مرسته کوي. نو ځکه په دغه ورځ هم زر ماشین ته کېناستم او ومې لیکل څه شي ورخطا کړی یم. ویریږم چې سبا مې د بریچ هاوس زندان ته وانه چوي. په دې اړه څه کولی شم؟ په دې اړه مې څو شېبې فکر وکړ او 4 لارې مې په نظر راغلې چې د هغوی د هرې یوې احتمالي پایلو سره مې ولیکلې. کولی شم جاپاني مسؤل ووینم او قانع یې کړم. د دې کار ستونزه دا ده چې هغه په انګریزي نه پوهیږي او که د ژباړونکي په وسیله ورسره خبرې وکړم کیدای شي بیا راوپارېږي او عصبي شي او دا کار له مرګه بله پایله نه لري. کولی شم وتښتم، دا هم ناشونې ده ځکه هر ځای کې راپسې دي، څه په کوټه کې او څه د باندې د هغوی تر نظر لاندې یم او که د تېښتې هڅه وکړم نیسي مې او اعداموي مې. له کوټې څخه نه وځم او دفتر ته نه ځم، دا هم ګټه نه لري ځکه چې هغه به مې له غیر حاضرۍ څخه نور هم بدګمانه شي او له محاکمې پرته به مې د زندان د ځورونې مامورینو ته حواله کړي. د تل په شان سبا ادارې ته ځم، کېدای شي جاپانی دومره بوخت وي چې تېره کیسه یې په یاد نشي. که یاده یې هم شي اوس به لږ سوړ شوی وي، ما ته به کوم زیان ونه رسوي او زه به هم د اړتیا پر وخت کې قناعت ورکړم. په دې 4 واړو مې فکر وکړ. 4مه خبره مې غوره کړه.
سبا د نورو ورځو په شان په آرام او سړه سینه خپل دفتر ته ورغلم. جاپانی مې ولید چې خپل سیګریټ څکوي. د تل په شان یې راته وکتل او نور څه یې ونه ویل. 6 اونۍ وروسته توکیو ته لاړم او د الله جل جلاله شکر دی چې زما تشویش پای وموند. نو که دغسې منطقي فکر مې نه وای کړی او هوډ مې نه وای نیولی، ټوله شپه به مې له تشویشه په ویښه تېره کړې وای. سبا به ګډ وډ دفتر ته راغلی وای او په دغسې پریشانه څېره کې کیدی شي هغوی پر ما ډېر زر بدګمانه شوي وای. ما ته تجربې په ډاګه کړې ده چې د هوډ نیول څومره اغېزمن دي او په ژوند کې ارزښت لري. یو ټاکلې موخې ته نه رسېدل او د ستونزو په هوارولو کې ناتواني او حیرانتیا ده چې زیاتره اشخاص یې له د عصبي ګډوډیو سره مخ کړي او د ژوند دوزخ ته یې غورځولي دي. ما ته په تجربه څرګنده شوې ده چې په 100 کې 50 سوداګانې چې کله د هوډ مرحلې ته ورسیږي په خپلو کې هوارېږي. 40 سلنه یې هغه وخت له منځه ځي چې د هوډ پلي کول پیل شي. نو زما 90 سلنه سوداګانې د دې 4 مرحلو په وهلو پای ته ورسېدې. لومړی په دقیق ډول لیکم چې څه شي په تشویش کې اچولی یم. دویم په دې اړه څه کولی شم. دریم هوډ نیسم. څلورم ډېر ژر هغه هوډ عملي کوه. ولې موږ او تاسې دا لاره ونه کاروو چې دومره اغېزمنه ده؟ له دې امله چې اغېزمنه او عملي ده او ژر د تشویش زړه او منځ ته ورننوځي او تر برید لاندې یې نیسي. د هوډ د سر ته رسولو مرحله چې اوسنۍ مرحله ده د نورو د ځواکمنتیا سبب کیږي. ویلیام جیمز وایي کله چې هوډ ونیول شو او په هماغه وخت کې ترسره شو په بشپړ ډول د پایلو مسؤلیت تشویش او وارخطایي له منځه وړي. هغه عقیده لري چې هر کله که په حقایقو متکي یو سم هوډ ونیول شي باید زر ترسره شي. نور نو بېځایه شک او دوزړتوب په کار نه دی او په شک او تردید او بېځایه نوي نظر خپل وخت مه لګوئ، ځکه پر ځان شک په خپله تشویش زیږوي او د پریکړو دننه سر ته رسېدو سبب ګرځي. کله چې تر شننې او ارزونې وروسته یو ټینګ هوډ ونیول شي نو شاته مه ګورئ او مخامخ وړاندې لاړ شئ. ولې تاسو هم د تشویش د له منځه وړلو لپاره دا لاره نه کاروئ؟ لومړۍ پوښتنه ولې وارخطا یم؟ دویمه پوښتنه څه کولی شم چې په دې اړه یې وکړم؟ دریمه پوښتنه دا هغه کار دی چې باید ترسره یې کړم. څلورمه پوښتنه څه وخت پیل کړم؟